طالبانو هرات کې د 3 ایراني انجینرانو او 15 طالب عسکرو د ژغورنې خبر ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت وایي 3 ایراني انجینران او 15 طالب عسکر یې ژغورلي چې د هرات په یوې لرې پرته سیمه کې په واورو کې ایسار پاتې وو. دغه وزارت په خپل ټویټر په دې اړه یو بیان او یوه ویډیو خپره کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې د 3 ایراني انجینران د هرات خواب د ریل پټلۍ د تخنیکي ارزونې لپاره هرات ته دننه شوي وو، خو د سختو واورو له امله په دشت شمتیع سیمه کې بند پاتې وو. دفاع وزارت ویلي چې د 3 ایراني انجینران او 15 طالب عسکر د هوایي ځواکونو لخوا وژغورل شول او صحت یې ښه دی. او کابل کې په پروني خونړي برید کې د بهرنیو چارو وزارت څومره کارکوونکي وژل شوي. کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د تېرې ورځې د شوې انتحاري حملې د تلفاتو د شمېر په اړه لا هم زیات او نقیض راپورونه خپرېږي. د پیښې له سیمې په بېلابېلو عکسونو کې لږ تر لږه د 9 کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي.